هند لوی استرالیا مات کړ. سلامونه، زه نظیفه سوله یم او تاسو ته د سپورت خبرونه له پوهاوي څخه وړاندې کوم. هندوستان له استرالیا څخه د ټیسټ لوبو سریز وګاټو. د ټیسټ لوبو دا لړۍ د پروسه کال په وروستۍ ډسمبر میاشت کې پیل شوې چې په ټول سریز کې 4 لوبې شاملې وي. له دغو 4 لوبو څخه 2 هندوستان، 1 استرالیا او 1 بې پایلې اعلان شوه. استرالیا په ټیسټ لوبو کې هغه لوبډله ده چې ټیسټ لوبو د لوبډلو په نوملړ کې یې 2م ځای درلود، چې له هندوستان سره د وروستۍ لوبې په بایللو سره دغه ځای هم پرېښود او پر ځای هندوستان لوبډله 2م او استرالیا 3م ځای ته کښته شوه. د ټیسټ لوبو د دغه سریز په لومړۍ لوبه کې استرالیا وکولی شول چې په هندوستاني لوبډلې لوی ریکارډ جوړ کړي، چې نوموړې لوبډلې په 2مه پاڼۍ کې د 14 منډو په کولو سره وسوځوله. دا چې دا لوبه د سریز لومړۍ لوبه وه او پکې هندۍ لوبډلې داسې ماتې خوري ډېر کسان خواشیني کړل، خو د سریز په 2مه لوبه کې هندۍ لوبډله وتوانېده چې استرالیا ته ماتې ورکړي. د ټیسټ لوبو د دغه سریز غوره لوبغاړی پاټ کمنز شو چې تر نورو لوبغاړو ډېرې 21 ویکټې اخیستې وي، او د وروستۍ لوبې غوره لوبغاړی ریشب پینټ شو چې په وروستۍ پاڼۍ کې د 9 اتیان او سوځېدلو منډو په مټ هندۍ لوبډله تر بریا ورسوله. په دغو لوبو کې د هندوستان ځوان لوبغاړی پویترا نتراجن ته هم چانس ورکړل شوی و چې خپلې لوبډلې ته یې په 3 شلوریزو لوبو کې 6، په یوه ټیسټ لوبه کې 3 او په یو ورځنۍ لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول. پاتې دې نه وي چې هند له استرالیا سره د 3 یو ورځنیو 3 شلوریزو او د 4 ټیسټ لوبو لړۍ درلودې چې پکې استرالیا د یو ورځنۍ لوبو سریز په خپل نوم کړ او پاتې د 20 وریزو او ټیسټ لوبو سریزونه هندوستان وګټل چې پکې هندۍ لوبډلې خورا ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره کړې. د پوهاوي درنو اورېدونکو له ملتیا مو مننه.